سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. نن ورځ بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دې ویډیو کې ملګرو د USDT د پانګه واچونې کوم ویب سایټ چې ما تاسو ته معرفي کړی و، دغه ویب سایټ کې تاسو ته د VIP3 لیول په اړه معلومات درکړم چې دغه لیول څنګه ده، په څه فعالیږي او څومره ورځنۍ ګټه ورکوي. نو راځئ دا ویډیو هم را سره تر پایه وګورئ. ملګرو دا ویب سایټ ما تاسو ته 15 ورځې مخکې معرفي کړ او نن یې 15مه ورځ ده او بالکل دا فعال ده او هېڅ کوم مشکل نه لري، وډرا هم ورکوي. نو هغه ملګرو چې له اولې ورځې څخه ما سره په دې ویب سایټ کې ګډون کړی او د نن ورځ وډرا سره به هغوی خپل 90% پیسې له دې ویب سایټه وډرا کړي او بعد له هغې چې څومره دا ویب سایټ کار وکړي دوی ته به ګټه وررسېږي. ملګرو نن د دې ویب سایټ 15مه ورځ ده صحیح، او خاصتا زه نه غواړم نور دې کې څوک پانګه اچونې ته دعوت کړم، ځکه ملګرو ما تاسو ته ویلي وو که په لومړۍ ورځ راغلی دې کې تاسو ګټه کوئ او که آخري ورځو کې تاسې راځئ بیا پیسې اچوئ، بیا ممکن ویب سایټ سکیم شي او تاسو تاوان وکوئ. خو که بیا هم څوک غواړي دې کې پانګه اچونه وکړي، زما ملګرو ورته نظر دا ده چې صرف لومړی لیول نه مخته مه ځئ، په $11 باندې فعالیږي، ورځې $2 ورکوي، په شپږو ورځو کې هم تاسو ته خپل سر پوره کوي هم ګټه. نو که بیا هم چا فالو له دې څخه مخکې نه مه ځئ او نور لیولونه مه فالوئ چې بیا زیات ضرر ونه کوئ، ځکه په کمه ګټه کې ناتو کوئ بهتر ده، او که څوک یې بیخي نه فالوئ خو لا ښه خبره ده. ما خپله ملګرو دې کې نن خپل اکاونټ VIP3 ته واړو، یعنې دریم لیول ته لاړم. په تېره ویډیو کې تاسو زما اکاونټ ولیده چې ما دوم لیول فال کړ، اوس له دې دومه لاړم د دریم لیول ته. په دې معلومات در کوم دا چې دا ملګرو په $1.5 فعالیږي او د ورځې تقریبا 19.10% شاوخوا ارنینګ یا ګټه ورکوي، تقریبا $28 او 100 سنټه دی کې ما ته ورځنۍ ګټه راکوي. نو څنګه چې ما تاسو ته تېره ویډیو کې ویلي وو تاسو به هره ورځ په 2:30 بجې صحیح 2:30 بجې به راځئ، دغه سټارټ کوانټیفای به وهئ او تاسو ته تاسو د سرمایه ګزارۍ ګټه درکوي. دغه د ما وخت ګورئ دا روان ده، اوس به د دې ما ته ګټه راشي. نو تاسو به هم وینئ چې د VIP3 لیول ورځنۍ ګټه ما ته څومره راکوي. ګورئ $28.15 ما ته د نن ورځ ګټه راکړه. ښه اوس به دا راشو وډرا به کړو. وډرا لپاره به هم تاسو ته مې طریقه ښودلې وه، هم برخې ته به راشو، دلته به وډرا آپشن باندې کلیک کړو او دلته به ورته لومړي کې اندازه ولیکو، څومره اندازه. مثلا ما سره فعل حال اویلیبل دلته $1.18 دی، زه ورته $1.18 لیکم او په دغه ځای کې به هغه خپل د اکاونټ جوړولو په ټایم کې کوم کوډ به ورکوي، کنفرم به ووهئ. اوس به زموږ وډرا ورسیږي. بایننس ادرس چې مو یا د ټرست والټ نه د هر څه نه د USDT ادرس یو ځل ورکړو، هغه په خپله نور دلته پاتې کېږي، بار اړتیا نشته ادرس هم ورکړو. ښه نو وډرا مې ووهله، وډرا سکسس شوله، دا به اوس یو دقیقه کې زموږ بایننس ته ورسي. نو دغه د دریم لیول د ګټې و ملګرو چې په دومره پیسو فعالیږي او دومره ورځنۍ ګټو. او څنګه چې مې وویل که څوک بیا غواړي دې کې اکاونټ فعال کړي، بهتره ده د اول لیول نه پورته لاړ نه شئ، ځکه زه نه غواړم چې تاسو ضرر وکړئ. نو زموږ وډرا بایننس ته هم راغله، څنګه چې دلته ګورئ بایننس نوټیفیکیشن ما ته راغی چې $1.18 اته اکاونټ ته جمع شو. ما پې کلیک کړو، اوس به مکمل ډیټیلز خپله راواز شي. نو راځم د ویلټ برخې ته ملګرو، دلته ګورئ زما وډرا څنګه ده، پروسس حالت کې شو. دا ګورئ $1.18 چې مې همدا ټایم ووهل راته راغله. نو دغه ملګرو د دریم لیول د ګټې و، او که څوک غواړي سرمایه ګزاري وکوي، څنګه چې مې ویل د ریچارج آپشن به تاسو ووهئ او دلته په دغه څلورو طریقو تاسو سرمایه ګزاري کولی شئ چې بهتره BP10 و USDT BP10 به ووایي. دلته تاسو ته د USDT ادرس درکوي، په BP10 شبکه به دې کې تاسو سرمایه ګزاري کولی شئ. بیا هم ملګرو وایم چې ګټه او تاوان دې کارو کې شته ده، زه نه غواړم څوک سرمایه ګزاري ته تشویق کړم. اول مې هم وویل که په اوله ورځ څوک راشي هغه ممکن ښه ګټه وکړي، ځکه ویب سایټونه یو څه دوام کوي. اوله ورځ چې څوک ورته راځي نو هغه بیا ګټه کوي، او په آخري ورځو کې چې څوک راځي بیا ضرر کوي. نو څنګه چې مې ویل که څوک بیا پانګه اچونه کوي، لومړي لیول نه بره مه ځئ، $11 دی او نورو لیولو ته بیا ځان مه پورته کوئ. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده د خوښې وړ مو